د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیلو بریدونه غندو. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت پر ایران د اسرائیل بریدونه وغندل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه د ایران پر هوایي حریم، تیرې او په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته لمن وهل بللي دي. یاد وزارت له اغېزناکو لوریو غوښتي چې د اسرائیل مخه ونیسي ترڅو په سیمه کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تېره شپه ناوخته د ایران بېلابېل نظامي ځایونه او تاسیسات په نښه کړ. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې.